داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي چې دوی موږ ساتي که په موږ باندې ځان ساتي که په موږ ځان ساتي چې موږ په خپل ځان پوه شو که موږ ساتي نو ساتل ته خدای داسې کېږي چې موږ ساتي او زموږ په انګړ راخېږي. ستاسو درانه حضور ته نظم دم وایي داسې څوک شته چې د ارې خوله کې غاښونه مات کړي داسې زلمي غواړم چې لاس دې مات تبرونه مات کړي او د سپین غر د برو زرکو ورک بچي پیدا کړي د منډایر له تجارانو نه پوښتنه وکړي او د کونړ د بوچو لمنځو سټکي وژړئ چې داسې څوک شته چې ملالۍ او ناهدې ته ولاړ سي پر ډبرین قبر یې د پیغلو مات بنګړي کتار کړي د ملالۍ ورک شوي قبر ته ګمبد جوړ کړي د ناهدې شیندلې قبر ته څو ټکي کېږدي. عزیزانو توجه مو غواړم چې دا د روبلو ماینان اوس په ډالرو روږ دي دا په خوروا په پلاونو او په لرو روږ دي دا په ناسا په موسیقۍ او په سندرو روږ دي چې د دوی جیب ډک وي ملي ګټه تاوان څه کوي دوی پر مذهب او پر پښتون او پښتونستان څه کوي دا پر هندي ډرامو بوخت دي دین ایمان څه کوي. داسې څوک شته د پارلمان وکیل ته ووایي چې وکیل صاحب ته د اتو کوټو دننه ناست دی خاورې په سر به د ولس غږ تر تا ورسېږي ته د پسته ممیز بادامو سره چای شوپوه ته خورسره کړې پرې د پاسه بیا کپسۍ شوپوه ته د پسته ممیز بادامو سره چای شوپوه د خورسره کړې پرې د پاسه بیا کپسۍ شوپوه شابس په خپلو کړو ژمنو دې وفا وکړله سړک دې جوړ برق دې راتېر کړو هسپتال جوړوي د کلي لوی جومات هم ستا په چانده پوخ جوړ شو د کلي لوی جومات هم ستا په چانده پوخ جوړ شو دا خو به پېژنې چې کومو خلکو اوټ درکړې سرمن ترې وباسه لیوې پښې راوځړوه چې داسې څوک شته چې دوه تابعته وزیرانو پوښتي دا بیت المال به ستا 2.5 لکه تنخوا درکړي که ستا د پاریس لندن جرمن د جاز ټکټ درکړي موږ له غربته د یو بل په مری وغورېدو دا له غربته مو ګز ګز ژبې له خولې وتلي ستا دا تنخوا به خود زمونږ له هډو نه وځي اوس ما 10 کلن بچی جوالي پر اوږه پړی روان ستا 10 کلن بچی ښوونځي ته پتلون کړی روان خاورې په سر به زما او ستا ترمنځ واټن کم شي چې راځئ څوکمن صاحب راځئ پښتنه د مارشال او مل پاسوال وکړو د ده پر سر ولاړ بیرغ ته دولاسي سلام دی د دې بیرغ محراب منبر سویری ثواب ګڼمه خو موږ پښتنه د بې برېتو او برېتورو کوو خو موږ پښتنه د بې برېتو او برېتورو کوو که ته ساتونکي او میړی نو دا نور څه کوې که پردوی ساتې دا وطن ته نر نرمه کېږه بیا ته د یو جیب د پاسه بل پسې بل جیب جوړ کا یو جیب کې اچو افغانۍ بل کې ډالر ګرځوه یو جیب کې اچو افغانۍ بل کې ډالر ګرځوه دریم جیب ښه دی د کالدارو ضرورت بیخېږي دریم جیب ښه دی د کالدارو ضرورت بیخېږي اوس تا عسکر یې که صراف یې که پاسوال او مارشال داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي چې دوی موږ ساتي که په موږ باندې ځان ساتي که په موږ داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي چې دوی موږ ساتي که په موږ باندې ځان ساتي که په موږ ځان ساتي چې موږ په خپل ځان پوه شو که موږ ساتي نو ساتل ته خدای داسې کېږي چې موږ ساتي او زموږ په انګړ راخېږي